زما امتیانو تاسو ځانونه وسوځئ په اورونو کې په ګناهونو باندې ځانونه پلیت کړل او ګنده کړل او د ګناه د وجه نه تاسو ځانونه وسوځول څنګه به د دې ګناه د دې سوځېدو نه د ګناه د دې اثر نه د ګناه د دې خطرناکو نتیجو نه بچ شو څنګه به راته ګناه دا معاف شي او ستاسو ګناهونه دا ډېر زیات دي خاص کر په دې پرفتن دور کې فتنې ډېرې زیاتې دي نوجوانان هم بوډاګان هم نارینه او زنانه ټوله شپه د موبایل ته ناست وي او که موبایل ته نه وي که هسې مجلس کې کېناستې غیبتونه دي تهمتونه دي عزیزانو چې کله د انسان نه ګناهونه وشي او دا انسان د سحر منځو کې ټوله شپه د نه ګناه شوی د سحر منځ دی وکړو دا ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سحر منځ چې دی د شپې چې تا نه کومه ګناه شوی د سحر په منځ باندې الله یې درته معاف کوي تاسو واورئ دا حدیث ناشنا حدیث دی نبی علیہ السلام فرمائی تحترقون اے زما امتیانو تاسو ځانونه وسوځئ په اورونو کې په ګناهونو باندې ځانونه پلیت کړل او ګنده کړل او د ګناه د وجې نه تاسو ځانونه وسوځول نو څنګه به د دې ګناه د دې سوځېدو نه د ګناه د دې اثر نه د ګناه د دې خطرناکو نتیجو نه بچ شو څنګه به راته ګناه دا معاف شي نو دغه رحیم پیغمبر دغه مونږ ته طریقه راښیي صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا صلیتم الصبح غسلتها چې دې بدن دې ګناهونه کړي سترګو غوږونو لاسونو هر یو بدن دې ګناه کړي دا او د سحر جمع ته پاسې دې جمعه ته لاړې رب العالمین بستا دا ګناهونه تا ته وبخي غسلتها بالکل به دا ګناهونه دا بدرلا رب العالمین معاف کی او د سحر دا منستا دا ګناهونه دا څه کوي دا وینځي عزیزانو د دې وجه نه بل روایت کې راغلي الصلوات الخمس کفاره لما بینها یوم چې توکي او بل منځ پورې تانه کم ګناهونه شوي دي دا درته الله د یو منځ په وجه بخي او تاسو د مسعودن منځو کو ساره پورې تانه ګناه وشا د سحر جمیله چرالي او منځ دیو کو الله تعالی د ګناهونه معاف کړي زما عزتمند دا څومره لویه فائدہ ده چې هیڅ پیسې ته په ګناهونو کې اخته وي رب العالمین د ته په یو عمل د سحر په منځ باندې هغه درته معاف کوي دا څومره د افسوس خبره ده چې موږ او تاسو مسلمانان سحر منځ دا پاتې وي خاص کر دې نوجوانانو نه